د افغانانو لاریونونو او غبرګونونو وروسته ایران په خپلو وحشتونو پرده واچوله او افغانانو ته یې د ګرانو مېلمنو خطاب وکړ. دا چې د ایران پولیسو مشر څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان او نړۍ کې د ایران لخوا د افغانانو سره د وحشیانه ظلمونو په غبرګون کې لاریونونه وشو. اوس ښکاري چې ایران د خلکو د خولې بندولو لپاره یو شمېر اقدامات وکړي. وړمه ورځ د ایران ولسمشر افغان مهاجرینو سره وکتله او اوس تازه د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي نن خبریالانو ته وویل افغانان زموږ ګران مېلمانه دي او دا زموږ دنده ده چې د دغو خلکو درناوی وکړو او د هغوی امنیت تامین کړو. موږ له بهرنیانو سره کومه ځانګړې ستونزه نه لرو او هر څه مو تر کنټرول لاندې دي. ښاغلي رحیمي په ایران کې د افغانانو د ځورونې او په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو د پارونې د ویډیوګانو خپرېدل یوه دسیسه وبلله او ویل د ایران او افغانستان د دوو ملتونو ترمنځ دوستي خرابېږي او دوی یې له منځه وړي دي، باید احکیل نه وي. هغه همداراز ویلي چې ایران همدا اوس د 15 میلیونه افغانانو کوربه دی. دوی دلته کار کوي او حلاله روزي پیدا کوي چې د ایران حکومت او خلکو ورسره هیڅ ستونزه نه لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ایران سفیر ویلي و چې په افغانستان کې د مجاهدین خلق سازمان څو زره غړي په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې جوړوي. په ایران کې د افغانانو د ځورولو له ویډیوګانو وروسته یوې ډلې پرون په کابل کې د ایران سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. د قونسلګرۍ دروازه ته یې ور واچو چې وروسته له دې ایران په موقت ډول یې په افغانستان کې خپلې ټولې قونسلګرۍ وتړلې. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.